ما ته ځینې کسان وایي چې د ټکټونو بیې لوړوالي په اړه تاسو هېڅ کومه ویډیو نه جوړئ. نو ممکن دغه کسانو ما پخوانۍ ویډیو نه وي لیدلي او بل دا چې زه به درته ووایم چې ویډیو جوړه کړم نو څوک چې د اورېدلو نه وي معنا څه دی، ځکه دې په اړه مونږ پوره کوششونه کړي دي، بلکې هر کس چې دی دوی غوښتنه کړي چې ټکټونو بیې راکمې شي. مونږ کم مسؤل سره چې لیدلي دي، کم چا سره مو چې پېژندل، ټولو سره دا موضوع شریکه شوې ده، خو تر ننه پورې هېڅ هم نه دي شوي. 100 روپۍ کله راښکته شي، کله هم چې راښکته شي خلک خوشحال کړي د یو څو ورځو لپاره، هغې نه وروسته بېرته دومره لوړ شي چې حد نه لري. نو که دې په اړه ویډیو هم جوړه شي معنا هم نه لري، ځکه چې د اورېدلو والا هېڅوک هم نشته. ویډیو په هغه صورت کې خوند کوي چې یو مشکل تا سره خلک شریک کړي، هغه د خپل ویډیو له لارې مسؤلینو سره شریک کړي او دوی ورته د حل لار پیدا کړي. د چې څوک ورته حل لار پیدا کوي نو بیا هېڅ معنا نه لري. د ازبکستان په اړه زیات ملګري پوښتنې کوي چې چې موږ اقتصادي ستونزې دلته زیاتې لرو، نو یو ټکټ تقریبا د 1500 درهم څخه واغله تر 2500 درهم پورې نشو اخیستی. نو موږ ازبکستان په لاره تللی شو که نه. ګورې دوستان، ازبکستان لارم اسان هم ده خو اسان هم نه ده، ځکه چې تکلیفونه لږ پکې شته. داسې تکلیفونه نه دي چې بس دا تکلیف دی چې په څو ساعتونه مزل دی، دا یو تکلیف دی. نو ټکټو قیمتونه یې واقعیت کې ارزان دي، خو دومره هم نه لکه د ځینې کسانو چې تاسو ته تشریح کوي. هر یو تاریخي فرق کوي. داسې تاریخونه هم شته په اوس حالاتو کې چې 1800 یو د ټکټ دی، او داسې هم شته چې یو میاشت انتظار وکړي، یو 25 ورځې په 109 درهم دی، خو که چیرې دې سره بیا تاسو سامان واچوئ نو د ټکټ قیمتونه لوړېږي. خو لنډه ده چې که ټکټ قیمت تاسو ته تقریبا 300-400 پورې پیدا شو، نو د اوس کم پروازونه چې کابل ته ترسره کیږي کم چې کم تاسو ته 500 څخه واغله تر 800 حتی 1000 درهم پورې فایده هم کیدلی شي. خو بس یو تکلیف دی چې ابوظبي نه به اول ځای سمرقند ته، سمرقند نه به ځای ترمیز ته، ترمیز نه مزار شریف ته، بیا نورو ولایتونو ته. دغه یو تکلیف دی. نور که فایدې ته وګورو نو 500 څخه واخله تر 1000 درهم پورې تاسو ته پیسې بچت کیدلی شي. خو یوازې هغه کسان په تاسو کې ازبکستان څخه سفر کولی شي چې د اماراتو ویزه کې 3 میاشتې وخی او دغه سربېره پاسپورت کې باید کم سے کم 6 میاشتې وخی. که 6 میاشتو نه کمې بیا هغوی ته اجازه نه ورکوي. خو په الحال خو دغه یوه لار ده. نور به وګورو چې زموږ ټکټونه ارزانېږي او که نه. خو زه څومره فکر کوم تر څو پورې چې نړیوال شرکتونو خپل پروازونه نه وي پیل کړي، زما ګمان نه کېږي چې ارزان به شي. خیر، که د دې په اړه نور څه و هغې لپاره احمد ټایم ساکي کړئ. ډېره مننه.